بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، خوږو لیدونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو حضور ته وړاندې کوم. د ستاسو د روغتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو حضور ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه یادونه کړو. زموږ او ستاسو د تیر لوست عنوان و د نباتاتو په برخه کې د جنیتیک انجینری او د حیواناتو په برخه کې د جنیتیک انجینری. منګه په نباتاتو کې د جنیتیک په انجینری خبرې وکړې او په اهمیت او ارزښت باندې هم بحث وشو. همدارنګه د حیواناتو په برخه کې هم منګه په پخوانیو میتودونو او په نوو میتودونو باندې خبرې وکړې او په هر اړخیزه توګه مو دا موضوع وڅېړله. درنو زده کوونکو، تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپله کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي او زه باور لرم چې تاسو خواږه زده کوونکي خپله کورنۍ دنده هره ورځ سرته رسوئ. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. زموږ او ستاسو نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي اړوند بیولوژي مضمون 52م لوست دی. د لوست عنوان دی د جن په واسطه باندې د انسان درملنه. صفحه 99 د لوست موخې دي د تیر په شان باندې چې د ستاسو زده کوونکو څخه هیله من یم چې لومړی د جن په واسطه باندې د انسان درملنې باندې پوه شئ او دوهمه موخه مې دا ده د جن په واسطه د انسان د درملنې اهمیت درک کړئ. درنو زده کوونکو، منګه د درملنې لپاره د نړۍ په سطحه باندې بیلابیل میتودونه یا روشونه لرو چې د هغه څخه یو روش هم څه دی؟ د هغه څخه یو روش د جن په واسطه باندې د انسان درملنه ده. ګرانو زده کوونکو، د نړۍ په زیاترو برخو کې د نړۍ په زیاترو پرمختللو هیوادونو کې د جینوم یعنی د جینونو مجموعه د مطالعې لاندې نیسي. څه کوي درنو زده کوونکو؟ د جینونو هغه مجموعه چې موږ ورته وایو جینوم د مطالعې لاندې نیسي او د وګړو د جینیتیکي یوه نقشه یې ځان ته برابره کړې ده یا معلومه کړې ده. یو ځل بیا تکراروم، د نړۍ په بیلابیلو پرمختللو هیوادونو کې د جینوم یعنی د جینونو مجموعه د مطالعې لاندې نیسي او په دې وسیله کولی شي چې د انسان د جینونو یوه نقشه ځان لپاره برابره کړي. د جینیتیک د علم په وسیله باندې یا د جینیتیک د علم په مرسته باندې دغه ساینسپوهان کولی شي چې هغه جینونه چې په کومه د جینوم کې واقع دي مخکې د دې نه چې ماشوم تولد شي په هغه جنیني پړاوونو کې دغه جینونه مطالعه کړي. څنګه درنو زده کوونکو، دغه جینونه مطالعه کا او کومه جینیتیکي بېنظمي که په دې برخه کې شتون ولري یا کومه ناروغۍ که په دې برخه کې شتون ولري هغه تشخیص کړي. درنو زده کوونکو، پوهیږو چې د هر وګړي ډي ان اے ځینې پټ صفتونه لري چې هغه پټ صفتونه نه ښکاره کیږي. البته خصوصا په جنیني پړاو کې هغه صفتونه پټ وي، خو کله چې له تشخیص څخه وروسته پړاو کله چې دغه جنونه تشخیصیږي، د تشخیص څخه وروسته پړاو ته څه وایي درنو زده کوونکو؟ هغه ته وایي جینیوتراپي ورته وایي. منګه وویل درنو زده کوونکو، د هر وګړي په ډي ان اے کې هغه صفتونه چې ښکاره کیږي په پټ شکل موجود دي. یعنی په څه مفهوم؟ په دې مفهوم باندې دا مې لږ په واضح ډول باندې درته وویل چې هغه صفتونه چې وروسته د زیږون څخه، البته دلته په کتاب کې ښه دا خبره واضح کړې نه ده، په هر وګړي په ډي ان اے کې هغه صفتونه چې وروسته د زیږون څخه ښکاره کیږي په پټ شکل موجود دي. له تشخیص څخه وروسته پړاوی درملنه ده چې د څه شي په نامه باندې یادیږي؟ د جینیوتراپي په نوم باندې یادیږي. نو دغه اول تشخیصیږي او د تشخیص څخه وروسته پړاو بیا څه دی؟ درملنې پړاو دی. ځکه چې موږ یو شی تشخیص کړو بیا د هغه درملنه کوو چې همدې پړاو ته څه شی وایي؟ جینیوتراپي ورته وایي.
درنو زده کوونکو، یوه بیلګه یې د دې جینوتراپي یا د دغې برخې یوه بیلګه کومه بیلګه ده درنو زده کوونکو؟ له باکتریا څخه په ګټې اخیستلو سره د ودې د هورمون لاسته راوړل. نو په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د انسان هغه جین چې د ودې د هورمون هغه صفت یا ځانګړتیا لیږدوي هغه یې باکتریا ته تطبیق کړی دی او له باکتریا څخه په ګټې اخیستلو سره د ودې هورمون لاسته راوړي. درنو زده کوونکو، اوس ځینې ماشومان شته چې د هغوی نخامیه غده کار نه کوي. موږ نخامیه غدې ته تاسو به په 9م صنف کې لوستلي وي چې ماستر ګلنډ ورته ویل کېږي. یعنې دغه د نخامیه غده ده چې دا په بدن کې بېلابېل هورمونونه تحریکوي او هغه بېلابېل هورمونونه د خپله ځانګړې دندې سرته رسوي. اوس که چیرته د نخامیه غده کار ونه کړي درنو زده کوونکو، نو دلته معلومه خبره ده چې د ودې هورمون د انسان په بدن کې په کافي اندازه باندې او یا هم هیڅ نه تولیدېږي. نو هغه ماشومان چې د هغو نخامیه غده کار نه کوي، دغه د باکتریا څخه لاسته راوړل شوی د ودې هورمون دغو ماشومانو ته ورکول کېږي. درنو زده کوونکو، دلته تاسو په انځور کې ګورئ چې خپله دلته کله چې موږ هغه ماشومانو ته چې د هغو نخامیه غده کار نه کوي دغه هورمون ورکول کېږي او دغه هورمون له باکتریا په وسیله باندې لاسته راوړل شوی دی. نو تاسو دلته ګورئ درنو زده کوونکو، دلته یوه حجره ده، د حجرې یوه برخه تاسو دلته ګورئ اخیستل شوې ده او هغه د دې حجرې سره یو ځای شوې ده. د ډي ان اې د یوې برخې بدلیدل دلته ورته لیکل شوي دي. یعنې د دې حجرې د ډي ان اې یوه برخه بدلیږي درنو زده کوونکو، او دلته تاسو ګورئ چې په دې حجره کې یوه برخه په یو رنګ باندې لیدل کېږي، یوه برخه په بل رنګ باندې لیدل کېږي او دلته ورته لیکل شوي دي ډي ان اې له نوي ترکیب سره. یعنې په دې مفهوم باندې چې کله منګه یو داسې ډي ان اې لاسته راوړو چې هغه د نوي ترکیب سره دی، نو هغه نوي فعالیتونه سرته رسوي او دا یوه هیله بښونکې خبره ده. البته ساینس پوهانو لپاره هم دغه عادي جین تراپي هم یوه هیله بښونکې خبره ده. درنو زده کوونکو، نو دغه خپله د جین تراپۍ څخه وروسته د خپله جین تراپي هم دې ته ویل کېږي درنو زده کوونکو. په حقیقت کې دا هم باید ووایم چې خپله دغه جین تراپي دې ته ویل کېږي، جینوتراپي دې ته ویل کېږي چې د یو ناروغه جین پر ځای باندې موږ یو سالم جین ځای پر ځای کوو، نو دې ته وایي جینوتراپي یا دغه درملنه. درنو زده کوونکو، همدارنګه د جینیتیک د انجینرۍ پوهانو په مجهزو لابراتوارونو کې کولی شي چې د ډي ان اې ویروس په نوي ترکیب سره په سالم باندې بدل کړي. موږ وایو درنو زده کوونکو، ویروسونه په دوه ډوله باندې دي، یا آر ان اې وایرس وي یا ډي ان اې وایرس وي. یعنې وایرس یوازې یا ډي ان اې لري یا آر ان اې لري. نو هغه وایرسونه چې ډي ان اې لري، نو ساینس پوهان په مجهزه لابراتوارونو کې کولی شي چې دغه وایرس ډي ان اې یا وایرسي ډي ان اې په یو سالم ډي ان اې باندې بدل کړي. د همدې جینیتیک انجینرۍ په مرسته باندې کله چې بدلوي، نو دغه بیا توان لري چې حجرې ته داخل کړي او دا بیا په حجرې کې په نارمل ډول باندې خپل فعالیتونه سرته ورسوي. او بل دا چې درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې د هیموفیلي او د عضلاتو د خاصې ناروغۍ درملنه هم بیا د همدې جینیتیک انجینري په مرسته باندې درنو زده کوونکو کېږي. کومه ناروغي موږ وښودلې چې د همدې د جین په واسطه باندې د انسان د درملنې په برخه کې هغه ناروغي چې موږ ویلی شو، موږ یو ویل چې د هغه چا چې د نخامیه غده کار نه کوي د هغو ته د ودې هورمون ورکول کېږي چې له باکتریا څخه لاسته راوړي. او بل د همدې د جین تراپۍ په وسیله باندې جینوتراپۍ په وسیله باندې د هیموفیلي او عضلاتو
ناروغۍ درملنه هم په دې برخه کې کیږي یا کیدلی شي. درنو زده کوونکو، نو موږ او تاسو د خپل درس کله راټول کړو نو موږ په دې باندې خبرې وکړې چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د جینونو هغه مجموعه چې جینوم ورته ویل کېږي د مطالعې لاندې نیول کېږي او یوه مشخصه نقشه د هغه څخه لاسته راوړل کېږي. همدارنګه هغه د ډي ان اې کې چې کومه خواصونه درنو زده کوونکو یا کومه صفات چې په ډي ان اې کې په پټ ډول باندې البته چې وروسته د زیږون څخه ښکاره کېږي هغه په پټ ډول باندې موجود دي او دغه مطالعه کېږي او د تشخیص څخه وروسته درنو زده کوونکو وروسته مرحله یې د جینوتراپۍ په نوم باندې یادېږي چې خپله جینوتراپي موږ هغه فعالیت ته وایو چې د ناروغ جن په ځای باندې سالم جن ځای پر ځای کېږي. د دغه مهمې بیلګې چې دي هغه دي چې د باکتریا په وسیله باندې د ودې هورمون لاسته راوړي درنو زده کوونکو او هغه ناروغان چې نخامیه غده یې کار نه کوي هغو ته ورکول کېږي درنو زده کوونکو. او د هیموفیلي او د عضلاتو د خاصو ناروغۍ درملنه هم د همدې روش په وسیله باندې کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ لوست پای ته ورسېده. مخکې د دې نه چې د تاسو سره مخه وکړم نو تاسو ته کورنۍ دنده سپارم، تاسو به جینوتراپي تعریف کړئ او په خپلو کتابچو کې به ولیکئ. درنو زده کوونکو، راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. سوکاله او ارامه ژوند ولرئ.